بسم الله الرحمن الرحیم نن د موږ درس د الاینمنت په جوړولو باندې څنګه کولای شو د سرک مسیر الاینمنت جوړ کړو. واصل درس نو صاحب ډیزاین وسته نه ایسته شروع کیږي. راځو اول د سرفیس د کنټرول باندې ترڅو موږ ته خپل نقاط واضح دقیق ښکارسي او الاینمنت تیر کړو. رائټ صفحه کې انتخابونه رائټ کلیک او زوم ایډیټ سرفیس ټایپ ته دلته کنټرولونه بندونه اپلای اوکې نقطې دې موږ تمه ښکاره کېږي. دغه کنټرولونو لپاره اندازې چې موږ مخکې ورکړې دا هم پاکې کړو. دا ډکشنري هم ډسیبل خیر. دلته د نوشتو سره د موږ پوینټ نمبر ډسکرپشن دا شی نه ښکاري که نه. دا ولې دا څنګه راوستلی شو رابسې په پوینټس کې پوینټ ګروپ ته وال پوینټس ته پراپرټیز ته به راسئ. وګورئ دلته په پوینټ سټایل کې چې انتخاب دي نن انتخاب ده. دا ورته لازم وکړئ چې پوینټ نمبر الیویشن ډسکرپشن ټول ښکاره کړئ او بیا به دغه اپلای او اوکې کړئ. دا دي دوی طرف ښکاره شول که نه. دا د سنټر لاین په نامه مخکې لیر جوړ کړی و. دې پراپرټیز هم په صفر خاموس ستاندرد هر څه پاتې دي خو ښکاره کېږي نه چې دا یو ور دغه سټایل ور بدلو په دې سره اصلاح څخه خو طرفه راځم فرضاً ورته مې چې په بنچ مارک کې راته ښکاره کړه فرضاً اپلای اوکې. سنټر لاین اوس هم په ما بیسیک سټایل کې پاتې دی. دې کار لپاره به راسو دا سنټر لاین به ډیلیټ کړو. ډیلیټ یې او بیا راځم پوینټس ګروپ ته نیو ته او له سره بل جوړو سنټر لاین په نامه سنټر لاین پوینټس ګروپ ته راځم. سټایل بیسیک نه د ستاندرد مخکې له مخکې مې اوس ورته انتخابوم او پوینټس ګروپ کې درته آل پوینټس انتخابوم. بیا راځو کواري بلډر ته موډیفای کواري ته سوارڅئ ګو او دلته پراپرټي په برخه کې را ډسکرپشن اخلو او په ولیو کې سی ایل ورته لیکو ځکه چې سرویر په همدې رقم لیکلي دي په غټو تورو باندې سی ایل اپلای او اوکې کوئ. وګورئ بیا راښکاره شو څه ده ښکاره ده که نه. اوس دغه د تدریج په انصاف واسه له دې نه وروسته ته ګوره د مینوګانو ته په دا رقم راځي که نه. دغه په وړکۍ نیویګیشن کې لرو به کلیک وکړی ده نه نو هغه به چې بېرته به راښکاره شي درته صحیح شو. اوس راځم ګوره په لیر کې لیر کې د الاینمنټ جوړولو لپاره مخکې ویلي وو چې سم باید سنټر لاین فعال پاتې شي. نو دا دوه نور لیرونه چې وینو د ټکسټ ده وینو ټکسټ هغه بندونه وینوډ لیر بندونه او وینو ټکسټ وینو ټکسټ ده صحیح شه. ورته نه سنټر لاین راته پاتې شي فکرم ده صرف سنټر لاین لیر را پاتې نور هر څه بند شول او دا په قیمتونو د سلوپ شي چې مخکې موږ پرې ورواضح کړي او اوس هم راته ښکاري دا په پاتې هم څه خبره نه ده. د الاینمنټ یا د مسیر د تېرولو لپاره موږ دوه طریقې لرو. یو دا د پولي لاین په واسطه به موږ الاینمنټ تېرو له ساحې نه او یو دا ده چې په الاینمنټ منیو کې موږ شی لرو کریټ الاینمنټ د لیاوټ یعنې خپله لیاوټ د چیز نه استفاده وکړو. خو راځو اول موږ د پولي لاین نه استفاده کړو. څنګه کولی شو الاینمنټ او بل هم دې ته فکر وسي چې الاینمنټ له سنټر لاین نه باید تېر شي. کوشش دا وسي چې سنټر لاین باندې کاملا منطبق راسي. خو دا ما په نظر کې ممکن ده چې سرویر د کاملا په مستقیم خط باندې لاړ شي او موږ دې هم هغه الاینمنټ خیر لکه الاینمنټ یا له سنټر لاین نه اخوا دا خواته راسي فرق نه کوي هغه چې زیات تفاوت ونه لري. راځو پولي لاین لپاره پی ایل انټر کړو او له کوم طرف نه چې تاسې الاینمنټ شروع کړو اوس فرضاً زه له دې خوا شروع کړو نو صفر صفر یعنې سټارټ پوینټ د سرکبل دې خوا نه او که له پاس طرف نه زه شروع کړم که نه له دې طرفه نو بیا صفر صفر نقطه د سرکل دې ځای راځي. له هر طرف تاسو الاینمنټ شروع کړئ له همغه طرف نه تاسو ته صفري نقطه درکوي. فرضاً غواړم زه له دې طرف نه سرک شروع کړم. دلته د دې سنټر لاین مارکر باندې کلیک کړو او لازمه په همدې ترتیب باندې کوشش کوم او بله دا خبره چې تاسو په وایي چې د هر سنټر لاین باید کلیک وکړو نه له هر کلیک سره 3D
په الاینمنت کې په مسیر ته ته ګولای رسمي ګولای اچي نو دې لپاره موږ باید د څه وکړو چې دا لڅو سنټرلونو د امکان تر هغه پورې لکه ته کوشش کوو چې دا ته وایي یو ګولای راسي په دې مسیر به خمن حریف سي لږ ودا چې کې ته راولم وکړو بس دا ته کلیک کړئ فکر مې وکړ سنټرلونو باندې راولم صحیح څه دلته دا کلیک نو کوم ته اتومات نور کمپیوټر یا سو 3D پروګرام ګولای ورته شي په دې ترتیب بیا راځم په دې طرف باندې د سنټرلاین نقطو باندې صحیح څه ورته دې راسمه خو بيخي کاملا ښکارېږي دا مسیر مستقیم ده او زه غواړم انټر ته وځم ورسم د ګولای باید بيخي زیاته هم ونیسي او بل دا خبره چې سرک کې باید 1 کیلومتر نږدې ځای ګولای ونیسي اله کې اجباري نقطې ته ځادتل به کولای شي یعنی چاره نه اوس ګورم د زل الاینمنت د سنټرلاین را لري سمه کنه بيخي ډېر تفاوت ده دې لپاره یو انټر کوم نه اندونه نو به په دغه جنمات د خطر خلاصي راځم ته کوشش کوم د نقاط ډېر د الاینمنت لاندې راولم نو بس دغه تکلیف کومه ګولای واخیستله او بیا مجبور مې دې تکلیف کوم دا او په دې ترتیب باندې مسیر ته ګولان مې درته ویل چې 1 کیلومتر نږدې نه مګر په تاسو طبيخي ساحه قاعده او چارنه بیا فرق نه کوي او له 15 کیلومترونو سرک باید زیات مستقیم ونیسي ځکه کله 15 کیلومترونو بیا زیات د سرک مستقیم راشي نو دا سرک د ډرایور لپاره خسته کول راځي ممکن هغه خو پیوسي او باعث د حادثې د منځ راتګ شي نو په دې ترتیب باندې موږ الاینمنت خپل د سنټرلاین د پاسه راولو دلته هم مجبور ګولای ایجاد شي چې تکلیف کوي ته ګولای جوړیږي کوشش هم باید د سنټرلاین ته ډیر نږدې اوسي زه اوس دلته لږ دقت ډېر نه کوم صرف طریقه د کار ده کنه بالاخره د اخرینه پېکه زه راورسم او انټر کوم وګور دغه مسیر ده جوړ څه تقریبا الاینمنت دغه ته موږ د سنټرلاین راوتلی وو کدا اندازه په څومره موږ د سنټرلاین لري نو ډایمنشن ته ورځو DLI انټر کوم لاینر کمانډ لدې نقطې نه تر دې مسیر پورې نه خیر دلته اوسنب دی موږ فعال د اوسنب غیر فعال کوم ټیپ ځای کې کلیک واخیسته DLI انټر لدې نقطې نه تر دې ځای پورې وګورئ موږ تقریبا 12.5 متره د مسیر نه راځو تاسو نو دا سنټرلاین کې د موږ وسیږي نو دا غټه حساب اشتباه او خطا ده ما ویل مخکې چې کوشش وکړو چې کوم سنټرلاین سره په غیبه موږ راځو د 12 متره د سنټرلاین راځي خیر دې اصلاح کول اسانه کار ده نو په دې ترتیب موږ په خپل سنټرلاین باندې خپل الاینمنت د کلیان په واسطه باندې رسمو راځو ګولایان او شاید موږ نه کوي صرف تانجنتونه دي الاینمنت منو ته راځو بس دا خو صرف مستند ته خو دی د الاینمنت منو ته راځو دلته یو موږ ورو کریټ الاینمنت بای لاوت چې دې کې بیا پولیلاین د رسمول ته ضرورت نشته اتومات خپل پروګرام ګولایان او هر څه الاینمنت جوړي اوس موږ راځو د دویم کمانډ استفاده کوو چې کریټ الاینمنت فرام پولیلاین په دې باندې کلیک کوو او موږ ته وایي چې سلیکټ فرست لاین یا فرض خپل د پولیلاین انتخاب ته راځو د صفحه باندې پولیلاین ورته انتخابو او کله چې پولیلاین انتخاب کړو ډبل انټر وو دوه کارت انټر وو څنګه را دوه کارت انټر موږ ته کریټ الاینمنت فرام آبجیکټ په نوم باندې ډایلوګ باکس راځي چې په دې ځای کې اول نیم په برخه کې نیم په برخه کې د الاینمنت لپاره نوم ورکړي چې هر نوم تاسو مناسب ښکاره دی ضروري یعنی ښه مناسب هغه ورته انتخابو فرض نو پوسټ ورته انتخاب کړئ په ټایپ کې سره کوم د چې شی باندې تاسو د الاینمنت جوړوي زموږ سنټرلاین ده کنه بس سنټرلاین ورته انتخاب کوو افسټ او کارب د سرکټ څنګه کې جوړیږي نو بیا
هغه ورته انتخاب کوو زموږ سنټر لاین دا سنټر لاین ورته انتخاب کوو ډسکرپشن کې د باره کې اضافي معلومات دي د سر کوم ساحه ده څنګه ان شاء الله دغه باره کې بل موږ لرو سټارټینګ سټیشن څه معنا غالبا سرور چې کله صاحب په دې سروې کې کوم ځای چې ورته ښودل شوی د لږ یو 60 متره 50 متره وړاندې نه د سروې شروع کړي یعنی لا خپل کوم موقعیت څخه ټاکل شوی لږ نه 10 متره 60 متره وړاندې دی د سروې کار خپل شروع کړي تر څو خپل واسطه نه کېږي ورسي نو کېدای شي چې هغه فاصله تاسو ته معلومه وي او دلته ورته ورکړئ چې د موږ یې سټارټ سټیشن نه د وجه نه ده سایټ هم دا نن انتخابو او الاینمنت سټایل ته راځو الاینمنت سټایل کوم د پرپوز یعنی غوښتل شوی له موږ څخه دا اخلو او که چېرته بي سي کې اکسټنشن چې ایگزیسټینګ هغه په کومه صورت کې انتخاب وکړو موږ اوس پرپوز یعنی غوښتل شوی چې موږ کوم دا اخلو الاینمنټس لیر په دا په کوم لیر کې جوړیږي دا اوس ګور د سی روډ په لیر کې جوړیږي کله چې د لیر دی چې په تبدیل کې بل لیر ورته انتخاب کړئ چې هر لیر تاسو ته ښکاري ده خو بهتره ده چې کوم لیر پروګرام ورته انتخاب کړئ هغه کړه نور به بوتنه کې وو دا سی روډ لیر صحیح ده بیا الاینمنت لیبل سیټ دلته نو لیبل لیکلای شي یعنی صرف موږ ته د الاینمنت باندې ګولانو شیخ کاریږي خو لیبل به نه راته کاریږي دلته راځو ورته وایي چې نه all labels ټول لیبل چې د الاینمنت کې دي هغه ټول راته ښکاروه او کوته چې میجر and minor only نو د سټیشنونو ورکی او لوی سټیشنونو په میجر and minor جیومټري پوینټ په دې طرف ګولانو میجر minor راکې او minor horizontal vertical geometry superelevation که دغه غواړي دغه به صرف اوس موږ ته چې all labels